یو چینایي جوړې چې د چین نه راغلي په افغانستان او په کابل جان کې خپل دکان خپل بندس یې کړی، په دې باره کې ته خبرې کوم. بل دوه مهم شیونه دي د یو مملکت د چلولو ډیر مهم، په دغه باره کې د سره خپل نظر وړاندې کوم. خو اول در باندې دا ویډیو ګورم، بیا ستاسې نظرونه غواړم. ډیره مهمه ویډیو ده، د افغانستان د ودانۍ او د پرمختګ ویډیو ده. هر سړی حق لري چې منفي نظر ورکړي او مثبت ورکړي، هغه در سړي خپله خوښه. خو زه په خپل نظر ورکوم په دې ویډیو باندې. دا سره وګوره. اول دا هټۍ د پلازمېنې په یوه برخه کې د یوې چینایي جوړې لخوا جوړه شوې ده. کانګوي او یوشوجي وایي 3 میاشتې کېږي چې افغانستان ته د پانګونې لپاره راغلي او د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یې د سینګار توکو دغه پلورنځی جوړ کړی دی. دوی په افغانستان کې پانګونې ته خوښ دي او وایي چې په راتلونکي کې غواړي په افغانستان کې خپلې پانګونې ته پراختیا ورکړي او زیات مشتریان جذب کړي. له دې امله چې نوي راغلي او ډېر پیرودونکي نه لرو، خو کله چې زموږ نوي محصولات راورسېږي د پیرودونکو شمېر به مو ورځ تر بلې زیات شي او زموږ د پلور بازار به ښه شي. افغانان ډېر دوستانه چلند کوي. زه دلته له کار کولو خوښه یم او موږ به د اوږدې مودې لپاره دلته کار ته دوام ورکړو، ځکه چې یوه کورنۍ مې دلته راسره ژوند کوي. ښه، کېدای شي بعضې خلک د واره نظر ورکړي چې دغه اوسنی حکومت د طالبان مالیبي ختمه ده. طالبي چې کله په 15 د اګست جمهوریت ختم شو او طالبان راله او ارته ننوته، دلته موږ ټول یو افغانان، یو مسلمانان، یو افغانستان دی. دې کې دا سوال نو نشته چې دا طالب حکومت دی، دا د افغانان حکومت دی. دغه موږ په دې باندې منو. اول د یو ملک دپاره دوه شیونه ډېر مهم دي د پرمختګ دپاره. اولنی د هغې امنیت، او الحمدلله په افغانستان کې اوس بالکل سره یو سر نه تر بل سره پورې امن دی. د یو دوه کسانو شخصي خبرې دي، هغه د هغې خپل نظر دی. او دویم اداري فساد. په دې دواړو باندې د موجوده حکومت د افغانستان کار کوي او دا یو ډېر د پرمختګ او دا ډېره ښه لاره ده چې دغه شانې خارجیانو ته او د خارج خلکو ته زمینه برابره کړي چې په افغانستان کې کاروبار او ژوند زندگی جوړه کړي او نور افغانانو ته هم کاروبار کې برابر شي. او دغه ملکونه ټول دغه کوي، که دوبۍ وګوري، که ابوظبي وګوري، که د یوروپ وګوري، که نور دا ملکونه وګوري، دا چکرو ته خلک راځي، په میلیونها ډالر آمدني د دغه خلکو ترلاسه کوي. خلک به دا سوال هم وکړي چې یاره د افغانستان ښځو ته ولې د دوکاندارۍ حق نه ورکوي. ما بله ورځ یو ویډیو کته چې په بامیانو کې د ښځو مکمل بازار دی. اول ته ښځې چې دي دا د ښځو لباس خرڅوي او ښځې په بازار کې ګرځي. ما خپله وکتې، هغه سړي به هم ګرځي، خو هغه ښځو بازار ما وکتو. موږ پوهېږو چې په افغانستان کې د اوسني نظام کې مسایل شته دي، که د مکتب مسایل وي، که د بیرغ مسله، که بله مسله، دا مسایل شته دي. موږ په دې باندې سره کوم مشکل نه لرو، خو موږ دا ویو چې افغانان ورنو دغه موږ او تاسې اکثر له پښتنو ته د خپل کور لور خور نه وي، یا د ترو لور وي، یا د ترو لور وي، یا خپلوانه وي، کلیواله وي، داسې بدرنګه راته معلومېږي، کړنېزنه راته معلومېږي. مګر هم د بل کلي خور لور یا دغه راته ډېره معتبره معلومېږي، ډېره قابله معلومېږي. خو کله چې بیا د ستا د کور خور لور واده شي، بیا سړي ته معلومات کېږي چې دا څومره قابله وه، دا څومره ښایسته وه، دا څومره خوش اخلاقه وه، دا څومره په دې کې کوالټي وه. همدغه شان موږ بعضې افغانانو ته د خپل افغانستان چې دی هېڅ هم راته نه ښکاري. ورور ته لاړ شه بنګلادیش وګوره، خټو کې سملي. اوس ته لاړ شه انډیا وګوره، ما انډیا کتلې 3 جمعې پکې وګرځېدم، په سړکونو باندې خلک سملي. د حکومت سرمایه‌دار دی، مګر د ولس ژوند چې وګوري، د افغانستان ژوند چې اوس هم الحمدلله ډېر ښه دی. نو دا یو ډېر مثبت کار دی. چینایان راځي، د نورو ملکونو خلک راځي. الله دې وکړي چې دغه شان دي دغه کارونه حکومت وکړي او دغه شان دي خارجیانو ته زمینه برابره کړي د افغانستان ته د چکر راتلو لپاره. ځکه یو بهترین ټیم دی موږ افغانانو لپاره، یو بهترینه موقع ده چې موږ خپل افغانستان مخکې ویسو او باید نور په دې کار وکړو چې ته څوک یې او زه څوک یم. صرف مقصد هم دا وي چې د الله رضا او د افغانستان جوړېدل. او انشاءالله دا وخت را روان دی چې چینایان څه کوي چې د دنیا نه به ډېر خلک راځي، ګران افغانستان به انشاءالله جوړېږي، پرمختګ به کوو، په مخکې باندې به ځو انشاءالله. دغه شپې لرې نه دي چې زموږ وطن به داسې وي لکه دوبۍ، قطر او ابوظبي غوندې. که تاسې بنګلادیش او انډیا هم وکتل په دننه، یا نور ملکونه هم وکتل، پنجاب هم وکتل، یا سند هم وکتل، یا بلوچستان هم وکتل، تاسې به په دې کابل جان او په دې افغانستان باندې شکر باسئ. ودان وطن دې خدای راله راکړی دی، دا نار او دانه ده.
نو ان شاء الله زه په دې ډیر خوشاله شم په دې ویډیو باندې. دا وړه خبره نه ده او دا یو غټ میسج دی نړیوالو ته چې یاره زمینه برابر شي او دا ویډیوګانې هغې وګوري چې افغانستان ته راشي او خپله پانګونه وکړي، خپل د افغانستان کې خپل بزنس وکړي. انشاءالله دې سره به دې کاروبار هم ښه او زمونږ کاروبار هم ښه. او چینه تا ته معلومات دی، چینه ډېر اوپن مایند خلک دي، ډېر دماغ نه دا خلک دي، هغه غواړي چې خپل پروډکټ خپل شی نه خرڅ شي او نور خلک هم پرمختګ وکړي. ځکه ما زه پېژنم چینیان، نو افغانان ورنو الله دې وکړي چې دغه شان دي دوکانونه او دغه شان دي شیونه نورو خارجیانو دپاره زمینه برابره شي او خپل افغانان چې کوم بزنسمینان دي، کاروباریان دي په خارج کې، هغې نه هم پکار دی چې یو بهترینه موقع ده چې د افغانستان دپاره د خپل وطن دپاره دغه شان دي کاروبارونه او بزنسونه کولاو کوي چې د افغانانو کاروبار او ژوند زندگی پکې انشاءالله جوړه شي او د افغانستان په مخ باندې لاړ شي. ډېر ښه ټیم دی، هم د امن د حسابه، هم د اداري د فساد د حسابه چې اداري فساد ای به بعضې نمځي کې، مګر هم په دې دوه شیونو چې دا دوه شیونه وي په یو مملکت کې هغه په مخ کې رسېږي. په تعلیمونو په نورو شیونو باندې انشاءالله زموږ مبارزه به جاري وي او هغه زموږ حق دی، هغه زموږ سالم مینوي کې به انشاءالله په هغې باندې به موږ خپل کار کوو. زنده باد افغانستان. ډېر خوشحاله شوم په دې ویډیو باندې. الله دې افغانستان ته نور هم پرمختګ ورکړي.